نن زه چېرته راغلی وم دا ګڼه رسنه دا دومره مشرانو کشران څخه راټول شوي او د هلک او د بابا ته یې د هارونه سله ورچولي دي او د ماشومان ورته سله راټول شوي. سهار وختي راپاڅېدم کمرې مې ورته چینج کړه. زموږ په کلي کې واده و نو مول راځه یې سره د واده په طرف باندې روان شه. بس ډایرکټ روان شوم د واده په لور باندې. په لاره باندې روان وم که نه مول چې کومې ښایسته سندران راځي او یا کومه ښایسته ویو راځي هغه هم ستاسو سره شیر کوم. د واده کور چې دی ښه کافي لرو ملګري ترنګ وکړو وایي احسانه به دې ځای راځه نو یو ځای به ځو. نو ما ویل ولې نه ما ویل ته انتظار کوه به زه ښه ټیټ در روان یم. چې هغو خواته راغلم که نه د اخیسته ویو ښکارېدل نو دې نه هم زه یو ورکوټه غونته شاټ واخلم او بیا هغوی راته وویل وایي تاسو پکې مونږ هم راوله ولې چې 3-4 کسان راټول شوي وو. خپل ملګري د دوکان ته راغلم که نه دا ملګري راټول شوي احسانه ما هم په ویلا کې راولم ویل تاسو به وایئ زه به یې راولم نه ماشاءالله دوی مې پکې هم راوسته. بیا د اخیسته غونته ویو وم ویل راشه دا پکې هم راوله. ماشاءالله زموږ د کلي ویو چې دی که نه نو په دې ورځو کې ډېره ښکلې او ګرین ښکاري. د واده کور ته چې ور روان وو که نه بلې لاره د تګ زړګلونه راغله نو ډېر ښکلي ښکارېدله. زموږ په هاړ علاقې دي چې دلته کله هم باران وشي بیا د روډونو دا حالات دي. یاد خان هم را روان د خپل زوی سره. زه مخکې وم دا ټول راپسې وایي مونږ په ویلا کې هم راولېستم. زه یې راته وایي هلکه وایي بس دی وایي د واده کور ته هم راورسېدو. چې دې ځای ته راوختم دلته کې دیګونه چې دي هغه پاخه او کسان ورته ولاړ وو هغو خپل پخلی جاري ساتو. دغه کسان چې دی په کټونو کې ناست وو نور به هم راتله چا روټۍ خوړه څوک چې دی نیغ ولاړ وو. دا هلک را سره هم میلاو شو وایي ما احسانه په خپل ویلا کې راولم ویل ته به ویې زه به دې راولم نه. دې وړو 2 کسانو ته نیول وي وایي ما هم په دې ویلا کې راولم ویل تاسو به وایئ زه به یې راولم. هغې باندې روټۍ ته کېناستو دې ټول ملګرو یې موږ پکې هم راولو بس روټۍ ته انتظار کوو. اخر کار چې دی چاول یې راوړې او بسم الله یې پې کړه موږ ویل روټۍ به ورته اوس وخورو. د واده زلمی او د هغه نیکه چې دواړه ناست وو مول راشه دې نه هم یو ورکوټه غونته شاټ واخله او ماشاءالله ویو هم ډېره زبردسته وه. ټول ملګري ورته راټول شوي وو. اخره کې تره راته هم ویل ما پکې هم راوړه وه نو نثار به هم دا ویډیو ګوري. د واده زلمي له چې نظام خواله ورغلم ما ورته هم د واده مبارکي وویلل نو واده دې ورته ډېر ډېر مبارک شي. بیا خپل کور ته را روان شوم. نو اخره کې خپل کور ته راورسېدم که نه که زما ویډیو مو خوښ شو خپلو ملګرو سره شیر کړه که زما نه پکې څه غلطي شوي نو بښنه غواړم ولې چې زه خپله بیمار یم زکام مې دی الله